احادیث مبارکو کې یو واقعه را نقل ده چې یو سړی په لار روانو او دا سړی ډېر زیات تږی شو، نو یو کوي وی ولیدو، هغې ته دی کوشو او هغې کې اوبه وڅښلې. دې نه بعد دی بهر ووتو، نو بهر وی یو سپی ولیدو او هغه ژبه راویستې وه او د زیاتې تندې د وجې نه چې کومه لونده خټه وه هغې باندې ژبه وهله، آی څټله. نو دې سړي ځان سره وویله چې دا سپی هم دا شان تږی شوی څنګه چې زه تږی شوی وم وختي. نو دا سړی د ده زړه کې همدردي راغه، رحم راغو او دی دې کوهي ته کوشو. چې کوهي ته کوشو نو خپله موزه یې د اوبو نه ډکه کړه او بیا دا موزه خوله کې ونیوه او کوهي نه بهر ووتو او د سپي باندې اوبه وڅښلې. دغه عمل چې ده وکړو نو دا عمل د ده د عمل د الله جل جلاله قبول کړو او الله سبحانه وتعالی د دې عمل د وجې نه دې انسان ته بخښنه وکړه. نو هر ژوندی څیزه که انسان وي که مارغه وي که ځناور وي، هغې سره چې څوک ښېګړه وکړي او څه څیز ورکړي خوراک څښاک دپاره، بله څه خیر ښېګړه هغه ورسره وکړي، نو دې باندې اجر دا لیکلی کېږي او په دې باندې اجر او ثواب میلاویږي. او بعضې اوقات الله سبحانه وتعالی چې څوک د بادشاهانو بادشاه دی، نو الله سبحانه وتعالی د انسان نه په یو وړوکي عمل باندې راضي شي او د هغې د وجې نه انسان ته بخښنه وکړي او د انسان معاف کړي.